مسؤلین وایي چې دا برنامه د خوست ولایت په درې ولسوالیو کې پلي کېږي چې په اړونده سیمو کې تر ډېره د ځنګل ساتنې او بیا رغونې په برخه کې اغېزمن او ګټور ګام دی. دوی زیاتوي واضح ده چې د یاد پروګرام په اډانه کې ځنګل ساتنې او بیا جوړولو ترڅنګ د سیمهوالو لپاره د بدیل معیشت برنامې هم تطبیق کېږي. لله الحمد د دوه درې کالو په جریان کې د مختلفو برنامو لکه FAO آفرین ټیلو او د داسې نورو مؤسساتو په چوکاټ کې موږ توانېدلي یو چې په حدود د 9,000 هکتاره ځنګل بیا رغونه ترسره شوې ده او دا په مصنوعي ډول چې مصنوعي ځنګل ورته ویل کېږي موږ د دې لپاره کار کړی دی او ترڅنګ یې نه یوازې چې د ځنګل احیا شوی دی هغه سیمه ییزو خلکو ته د بدیل معیشت کارونه هم شوي دي تر څو دوی وتوانېږي د خپل هغه اقتصادي ستونزې د دې بدیل معیشت له پروګرامونو څخه پوره کړي. دغه درو ولسوالیو کې د کرنې ریاست او کرنې وزارت په همکارۍ نه د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې شوراګانې ایجاد شوي دي او بیا په دغه برنامه کې اول دغه موجوده ځنګلونه ساتلی کېږي، قرنطین کېږي او همدارنګه څړځایونه قرنطین، نوبتي څړ او نوي څړځایونه او په دویمه برخه کې دغې ته نوي نیالګي د همدې دفتر طرف نه راوړلی کېږي او د سترو اشارونو په جریان کې دا ولته کېنولی کېږي. دوی ته بیا موږ د بدیل معیشت پروژې چې په هغه کې ګرین هاوسونه وي، مختلف تخمونه وي، د مالدارۍ بېلابېل نور خدمتونه دي، هغه ورکوو تر څو پورې دوی د پروژې شرایط ومني، هغه ځنګلونه وساتي او څړځایونو په ساتنه کې موږ سره کومک وکړي. د برنامې ګډونوالو یاد پروګرام په اړونده برخه کې ګټور باله او دې ته ورته برنامو د لا پراختیا هیلې درلودې. دوی دغه راز د ځنګلونو د ساتنې ترڅنګ د ځنګلونو د بیا رغولو او احیا کولو په برخه کې هم د برنامو د تطبیق پراختیا غوښتنې هم درلودې. هیڅ چاته موږ اجازه نه ورکوو ځنګلونه موږ په خپله ساتو، بل چې کومه پرسا د دوه کلو کې موږ ته انجینر صاحبانو راوړي دو هغې ساتنه موږ کوو او موږ سره ډېره همکاري کړې دو. بیا غواړو چې دی موږ سره دا همکاري دوام وساتي. دې انشاءالله موږ زونې پوره کوو ځکه چې چاپېریال ته ګټه رسوي او ته ګټه رسوي. د غرونه یې موږ دي نه موږ نه انجینران وري نه موږ نه طالبان وري هغه کول کې هغه خاص چې دی په ګټه نه رسي هغه موږ روړلی شو خو چیرې چې په سلیمه توګه موږ خپل ځنګلونه ورو. هیره د نوي د یادې برنامې په لړ کې د سیمهوالو سره د بڼونو جوړولو، شنوخونو او څړځایونو ساتنې په برخه کې هم همکاري شوې چې د خلکو اقتصاد په لوړولو او کاري زمینې په برابرولو کې مرسته کړې. د مسؤلینو په خبره چې دا ډول برنامې به په راتلونکي کې نورو سیمو ته هم پراخې کړي.